دې دا کارو کا وای جو بشیم څه اوس دنه پرتګو باسمو په دې سرک دی راکاږم په خدای باور وکا چې د شپې بجلی والا راواستل چې ترانسفارمر کم ځای کې ولګو د شپې زه به تاله ووټ درکم زه تا نه ښه ظالم سم شي سم که سبا الیکشن شو بیا به مو ګورم ما چې کوم ممبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو ما چې کوم ممبر له تقریر کړی هغه اړو خدای پاس کړی نه دی دا شکر دی کینې هغه خبیث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه په دې یونیورسټۍ کې مې دوه ودرولي تېرې کوي کلمې مال تېرې کوي کلمې تېرې کړې مالو وایي چې په موږ د ښځې په درې کاڼي طلاق چې موږ به تختو نه ویل په موږ د ښځې په درې کاڼي تختو به نه ټیک شو د خدای شان ته ګوره مال بیا کلمې تېرې کوي چې دا به نه ویم چې زه به دا وکم بے نظیر یو پوسٹر چاپ کړی چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے ہمارا عزم کیا ہے غربت کا خاتمہ آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں راستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے التا سخدے والے یو گئی التا پا بم کے والو دی لٹاوئی در لاندی مونگ غرق نکی کوئی شوئے وہ سب پتہ لگی او دلی کا راج امویا کوئی رونے والا نہیں مونږ خو د دلی راجګان یو په مونږ خو څوک جړا والا هم نشته په لاهور کې چې کومه دماکه وشو هغې ته خبرې حکومت څه اعلان وکړو 30,000 روپۍ مړی ورکوي او 10,000 روپۍ زخمی ورکوي حکومت ورته دا اعلان وکړو 30,000 روپۍ چې کوم مړی دی هغه له 30,000 لعنت په هغه چا زما زوی او زما رور او زما ښځه او زما بچي به په بم کې والوځي زه به 30,000 روپۍ علم زما په ولې پیړۍ دی نالتي خدای دې زما کور روان کی چې زه به 30,000 روپۍ باندې خپل مړی خرڅوم دا هغه شرمېدلی قوم دی دا هغه ذلیل قوم دی حکومت 30,000 روپۍ ورکړي چې خیر دی که بم کې والد خیر دی جی شهید شو شهید نه لم خپلې نه څه وباسم شهید شو دا خبرې زمونږ چې دي دا افسانې دي لکه د افسانو کتاب سړی د شپې خوب نه ورځي او د افسانو کتاب ګوري او زړه پې خوشحاله دا افسانې دي تاسو یې راوځئ او مونږ یې وایو تاسو یې اورئ لکه پخوا به ښځو په کورونو کې جنګنامې ویلې نو ښځې به ورته راټولې شوې او جنګنامه به یې ویله نو یو ښځې به جنګنامه ویله او نورو ښځو به ورته او د شیعو ماتم خانې ته ورشه سکینه پیاسې مر گئی دوی ورته ټول ناڅي تاسو پوه شئ ګډېږئ ما خبرې ته غوږ کېږئ ګډېږئ ما زه تا ته وایم چې امام حسین داسې ته زنده‌باد ته په ایمان ووایه پښتو کې در سره خبرې کوم مولانا صاحب زه به اردو را کېدی شي تاسو پې پوه شوي نه پښتو کې وایو چې خېټه د یو پړسېدلي او تیزونه بل اچوي د ده خېټه کیني خېټه ستا پړسېدلې او تیزونه زه اچوم نو ستا خېټه کیني چې څو پورې تا په خپله ټیز نه اچولی دی خوا وګوره زه تاسو پیژنم دا پولیس والا دي دا کله کله ماته وایي دي لږ خطره ده او پلانې دی ما دا قوم پیژندلی دی د انګریز جوړ کړی قانون په پاکستان کې دی هندوستان تا سره آزاد شوی دی خپل قانون دی چین تا نه رستو آزاد شوی دی خپل قانون دی هغه میزایل یې اوس جوړ کړي دي چې 15,000 میل کې به ډس کوي امریکا یې په یاره کړې ده موږ یو غوري دغه جوړ کړی دی خیال
دا غوري مینځل هغه څه شی دی لکه دا د پټاخو ډزې نه دا ماشومان دا بازار په اخبار کې غوري میسایل غوري میسایل دا داسې چلو یو دومره سوټه غول چا کړي یو سړي ویل چې اوهوی دا خو به ډېر تیزونه هم پې اچولي نو دی پې کېناستو ټر 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 دا څه کې لکه ویل دا سوټه مې وکړه ویل خوار چې غول بل چا کړي او تیزونه پې تا اچې غوړي میزایلو ته وګوره د دې شکلونو ته وګوره ایټم بم ته وګوره او د دې شکل ته وګوره هیټروجن بم ته وګوره او د دې شکل ته وګوره نن ته سړک جوړولو چل نه درځي کوټ روډ های وے جوړیږي دمره چینیانې ورته راوستي دي که نه او دوی ته چې دا څوک دی سپرنټنډنټ انجینیر ډنډن انجینیر بربر انجینیر د انجینیرانو تر اوسه سړک جوړول نه دي زده کړي دلته یو بله محکمه ده پی ډي اے ورته وایي چې د ټاپ ګڼ کپان یې په دې کې را جمع کړي د ټاپ غله او ګڼ کپان که دیوال له چونه ورکې رابش قانون دی لاس کې واغستو چونه کې نقشه دی جوړه کړې ده ورسره مجسټریټي صاحب او ورسره پولیسي ماړه خدای ته ګوره چونه قانون دی لاس کې واغستو قانون دی خزه خو چې بیا خیال کوه دا محکمې یو محکمه ما ته وښیه یو محکمه چې هغه په دې ملک کې د قوم او د ملک خیر خواوي شته لکه یو محکمه ما ته کله کله څوک وایي چې ته د پولیس بد نه وې د پولیس نو ما پولیس کې نه زما تره شته نه مې ماما شته نه مې زوی شته نه مې پلار شته خو بد یې ځکه وایم چې زه د 100 روپو غلطه څه نشم ویلی نو د 50 روپو غلطه ولې بد ووایم داسې ده که نه ده نو هغه ورځ مې یو مجلس کې ووي مالدا باډر او ملیشا دا م راولئ پېښور ته چې د شپې په دې کوڅو کې ګشت کوي که نه تاسو څه کوئ چې ناست دي سرحدات کا پې ساتئ نو تاسو کم سرحد کی توره وکړه کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا میں جب امریکہ جاؤں گا نا تو کشمیر کا معاملہ بھی شرمو کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا 50 کاله وشو کشمیر کا معاملہ زیر باس آئے گا دومره غوندې کشمیر هم وانغسته بنګال در نه کټ شو تاسو څه توره وکړه څه توره مو وکړه نیل پاکستان در نه کټ شو کشمیر په 50 کاله کې تا پې سوونه خلک مړه کړه تا څه توره وکړه په کشمیر کې نعرہ تکبیر یا دې چغه کوله نو مولا پختون مولا غرق شو نر مولا بیڑا غرقشا او د پختون مولا بیڑا غرقشا د بجلیګر مولا بیڑا غرقشا چې تر اوسه پورې په خدای قسم که استوره وکړه استوره ورشئ په کشمیر تاسو به نه ویلي چې سل پاپړ د یو لوړ ویلي به م که نه نن هغه پاپړو در نه کشمیر قبضه کړی دی ته خو یې واړه هندوستان تا سره آزاد دی نن خود کفیل دی نور ملکونه د دنیا وګوره ته به ټول عمر خیر راوړه امریکې خدای دې وبخه پخوا به مې خیر راوړه لندن برطانیې ملکه الیزابت خدای پاک دې ډېره ډېره خوشحاله که ټول عمر م خیرونه غوښتي دي ته مې بله ورځ په آرام کښېنه ولې مالګیګر ته چا ویلي چې دا چغې ولې وهې هغه ورته ویل خلک یارومه ویل دا ټیزونه ولې اچې ویل زه هم یارېږم
پارام کې نه کله یو ټلیفون کوي دا به چې چل کېږي دا به چې چل کېږي خو زه به په منځ کې ناست یم اول به دیګر ګناه چې پکې مړ شي خدای دا ټول پېښور مړ کړي کله ده داسې ما وې چې د مسلمان نه زما دا توقع نشته چې هغه د امریکې نوم بیا اودس والي شته خاص کر دا غوړ غوړ چې دي دا ریګمال کړي چې دي دا د امریکې نوم بیا اودس نشي اغستی په خدای مې دا یقین دی چې بش به خدای کباب کوي او ښځه به مسلمانېږي او زه به مشرف ته نکاح تړم چې راشه یو خو ځان سره ګرځې یو ور سره بل هم بونډی ده چې د دغې هم درته نکاح وتړم ځکه چې خلک یو ښځو نه په منډه دي یوې نه په منډه دي وایه ځکه که نه هم ته په منډه نن وګورئ نن وګورئ ستا د پېښور شادي حالونه د لویو لویو پښتنو مونږ پښتانه مونږ پښتانه مونږ پښتانه هغه پکې په شادي حالونو کې وي که نه وي سړو سره په یو میز روټۍ خوري که نه خوري چې زما ښځه زه ځان ته پښتون ویم او زما ښځه پردي سړي سره په میز روټۍ وخوري زما په دغه ښځه د ټول پاکستان خره واچوم دا نن داسې د اوس ملک شو کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره وایي په ایمان دې بازار کې ایک یې پاره دفع کر ایک یې پاره ایک پاره ایک پاره ایک پاره ایک پاره د مازدیګر ټایم کې تاسو ګورئ ایو دکاندار ورته چرته ویلي چې جا پھوسی اگے لنگ وہی پھوسی تیری ماں سی میں تو آج 14 سال دی ہاں میں پھوسی ہو گئی ہوں تو پھسکری دی کرنے ټول اوراد د خدای د عظیم د پاکستان حکومتا کدی په زړه کې دا نه چې د پاکستان ښځې به په کورونو کې بندوم الله دې د ضیاءالحق غوندې په اسمان کې ټوکړې کا د پاکستان ښځې دومره لرې لاړې آسان چل دی یو ښځه که د معتبر نه دی د غریب خیر دی د کابلۍ په دې ګیټ کې سر لاندې او خپې پاس ځوړندومه او اعلان کوم چې کومه ښځه بهر راووته دا بې حالي کرانه ښځه راووته ږیره مې کله کوي خو پوهېږي چې په دبلدین اورېدلې یم میړی دبلدین دی هغه ورځ ناست ومه د یو تیکو والا د زوی جنګ تېرېدو ما تیکو والا ورسره ما ته یې داسې وکتل وایي ستا مال پک کومه بیا مې ورته وویل ما هلکه مبارک شاه د زوی واده دی بس هغه ارامیانو هغه ډولکې هغه ګولو مال یو شوق مې وشو خو دروتی نه شوم ویل څه مال بس دا مې شوق و چې دې ډولکي ته ځم لږ ګډ شمه چې تاسو جنګ تېرېږي که نه چې ځم لږ ګډ شمه ویل ولې مال د ډم قوم امام هم ډمي اوس تاسو امام یم چې تاسو ډمان یې مزنر پاتې کېدی شو ستاسو ټول ودونه لعنت دی په 15,000 روپۍ ورته موټر سجاوئ
شاله دې کې وسې ما به ماما کې نوی نن په ډولۍ کې او ورسره دوندوړې ناستې مخکې زه چې په مال دکان کې ناست یم او دا موټر را باندې تېر شي نو ما نه دا رایاد شي چې ما به ماما کې نوي نن په ډولۍ کې بیا زموږ یو اشنا دی د هغه واده و نو بینډ یې پرې راوستی ما لکه دا دې آرامتوب کړی دی ویلې مور مې وی چې اخري دی اخري زوی مې دی چې لږ ارمان پې وباسم وایي په دغه مور ته سټکوری شي دغه زړې خدای په ګرنیټو لګوه نن زړې چې څومره ورانې دي اوس خو بله مزه جوړه شوه د سړو پتلون ارتی او د جنکو پتلون سټایل دا پنډای پکې راوتی پتلون سټایل پرتګ نن جنکو جوړ کړي او دا غي دی پوره دیکھو ګورئ دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي نن تاسو په څه مین یې دا پتلون سټایل پرتګونه چې نن ښځو جوړ کړه په دې مین یې تا پرتګ او دا زیده دا د دې ځای ته راوستو چې وروسته دا ډولکي پکې ښکاري هلکانو پتلون دومره تنګ کړو چې هغه هم پکې وروسته دوپړی غږوي زړې ښځې خو غټې شوي که نه نو دا چلې کړی او دا دغه دومره دومره ده پیلټیز هغې ته دا سپینګیري ډېر ګوري نو څه کې نن ټیپر د سبزۍ دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ سار کړه سبزی والا نے ضرورت کہ بینڈے پہ سو دی وہی جی 60 روپے کلو پہ منڈائی کی دی مالدائی وڑا وڑا زان کی منڈا منگا بینڈائی نہ خورو لو ٹینکر تے ڈکی گی او امریکنیانو تزی کابل تا نن این پی اے سیب سرم دا څه کوي لکه خدای د نری او غټ تکبیر همدغه نری او غټ لای ټول ارامتوب په تاسو کې ټول ارامتوب په تاسو کې دا دې سټیج ته دا خلک رسول تاسو دي که نه دي سبا د ناظمانو د کونسلرانو الیکشن بیا شروع کېږي تاسو به بیا راپاسې یو ډولکي به غږوئ پلانې زنده‌باد پلانې زنده‌باد دا یو دومره کونه ده مخې سر مخکې دي او کونه یې وروستو دي پلانې زنده‌باد بیا به سبا ولاړ یم تاسو مونږ به ګرمت ما نه دی ووټ ورکړی په دې 50 کاله کې دې څوک وایي چې ما چاله ووټ ورکړی ما ته پته ده हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया दी और गर्पी का बिजली और चिरागों से है रोशन ز خودی د خاور تیلو دیول نشم بلوله او د شاهانو بنگلې کې د چراغان جوړي زدي په سویګیس روټای نشم پخوله سویګیس 8% نور ګران
बिजली 8% नोर ग्राम, पेट्रोल 8% नोर ग्राम. मतलब دا دی چې دا غریبان د خانه خراب بچی چرته پرشکا کین کینی او په سوزکای کین کینی چرته په مزدا کین کینی او شاهانو لا 28 وزیرانو لا په مرکز کې په 28 کروڑ باندې موټرونه راغلي. یو موټر په 1 کروڑ روپے باندې یو موټر. تاسو باندې ټول ورځې هم ګرځي چې موږ در باندې وي تلار شه د سپي غوندې په سوره کې نه نوځي او خان چې د لار شي په بنگلا کې سم. اوس د لونو د واده کارډونه مليان چاپ کوي. مليان پکې لیکلي چې मेरी प्यारी बेटी की शादी है और आपसे दरखास्त है नूरुल्लाह आपसे दरखास्त है कि आप तशरीफ लाएं अपनी दुआओं के साथ उनको रुस्खत करें. बेदबी दी माफी जमा खुला लगा बेड़ा बदा یو را باندې اعتراض وکړ چې ته زما د لور نکاح ترانلې ما سال لور د 100 کالو وا ول د 19 کالو منغه تکړه و مړه مال کا معشومه د دعا ضرورت ته ورته اخو له بورا وا زمون خزه ک الله پاک دوی ته د چرګو مرز راوړي. خدای چې کله وبا راځي الله د پاکستان په خزو راوړي. ټول امین کوي خدای که زمون مور او خور پکې او خزه پکې خدای دې د چرګو په مرز مردار کړي. امین. سړی نره او غټ تکبیر پرې ده آرام کین دغه وخت کې نره تکبیر او بیا وروسته یې سم نه وخت کې دی. سړی لاو ته پراته په کورونو کې او خزي بیا دا فی کني بالکل ویجی دې نه دغه خدای دې قرآن کنو د دې پوزې ستر ډیر ضروری دی چې دا پوزه دې پټه کړې ده. سبا وای د پاکستان د څوک جاړي غریب بجاړي دا غریب د سور بچي چې دانن تی بجلی اوس چا چټرا کو تی بجلی مهنګي ہوگی. ډیر شکر چې خدای پاک هم د پکیلان دین کې نه سوی ګیس مهنګا ہوگی. اچھا وای چې په سوی ګیس روټایم پخا نه کړې اوس درته بمبو تم میټرې لګي. مبارک شاه نورمل ټول ټیپر شو اوس بمبو تم میټرې لګي. پاکستان کې با تو بم نشس کله توبه